پاکستانی چارواکو افغانستان ته پټ سفر کړی دا چې د کومې موخې لپاره نو جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. پاکستان حکومت په پټه خپل یو پلاوی له پاکستاني طالبانو سره د خبرو کولو لپاره پکتیکا ولایت ته استولی دی. د رسنیو د راپورونو له مخې دغه پلاوی په دې ولایت کې څو ورځې د پاکستاني طالبانو له مشرانو سره لیدلي دي. پاکستاني سرچینو رسنیو ته دغه موضوع تایید کړې او ویلي دي چې پاکستاني پلاوی د تحریک طالبان پاکستان د ډلې له مشر نور ولی مسعود او د دې ډلې د مشر تابع شورا له نورو غړیو سره څو ورځې خبرې ترسره کړي څو د دواړو لورو ترمنځ د سولې خبرې بیرته راژوندۍ کړي. دغه پلاوی د جنوري په 9 د پکتیکا برمل ولسوالۍ ته تللی او 2 ورځې د پاکستاني طالبانو له مشرانو سره 3-4 ځلې خبرې ترسره کړي. دغه راپورونه په داسې مهال خپریږي چې د پاکستان او پاکستاني طالبانو ترمنځ لنډمهاله اوربند مات شوی او پر پاکستاني ځواکونو بریدونه زیات شوي دي. ویل شوي چې پاکستاني پلاوی دغه راز کابل ته هم تللی او هلته د حقاني شبکې له جګپوړیو غړو سره کتلي دي. دغه سرچینو دغه راز ویلي چې د تحریک طالبان مشرتابه هم د دغه پلاوی تود هرکلی وکړ او 2 پسونه یې ورته حلال کړي وو. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. درنو لیدونکو تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.